غور کې د یو قمندان په ګډون 13 تنه مسلح اربکیان طالبانو سره یو ځای شوي. د راپورونو له مخې د غور ولایت په تیموري ولسوالۍ کې د یو قمندان په ګډون 13 تنه مسلح اربکیان طالبانو سره یو ځای شوي. د طالبانو ویان قاري محمد یوسف احمدي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي تېره ورځ د غور ولایت تیموري ولسوالۍ مربوط په عینه سیمه کې قمندان محمد د امیر المؤمنین د عمومي عفو له فرمان نه په استفادې سره د 13 تنو نورو اربکیانو چې 28 میله وسلې هم ورسره وې د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شول. د عینه سیمه چې 15 کلي 2 بازاره او 2000 کورونه لري د مجاهدینو لاسته راغلل. باید وویل شي چې د تېرې 2022 کال د فبروري میاشتې په 29 نیټه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک او د طالب مشر شیخ هبت الله اخندزاده لخوا دولتي منصوبینو ته د عامې بخښنې تر اعلان وروسته طالبانو سره د کابل ادارې د منصوبینو د یو ځای کېدو په لړ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نږدې هره ورځ د هیواد په بېلابېلو ولایتو کې د کابل حکومت منصوبین خپلې دندې پرېږدي او طالبانو سره یو ځای کیږي.